أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإذا هركلا وددي صفتنا لا بياني قيل جئولشي لهم دويتا لا تفسدوا فساد مكوي في الأرض بزمككي تفسدوا فساد لفظی معنی بگاڑ یو شی وران کا د خپل زینه خراب کا دی وای لکه زموږ د ټوپۍ دا داسې خو دی دا بدا ټیک ته دی د وای اصلاح کوي دی ته اصلاح شي د لایټ د بٹن دی نه خپل میټر بیا غنه ورستو ترانسفارمر دا غنه ورستو د بجلی وغیرہ وغیرہ دا ټول یو لاین دی ته اصلاح وای دا سره غلی د په نتیجې کې اوس دا موږ ماتو د فساد دی یا ورشلو د فساد دی رڼا به ختم شي د فساد ورکی او دا بنیادی طور باندې منافقینو کردار ده منافقینو کردار کې د فساد کوي او دې باره کې الله تعالی فرمایي چې ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها تاسو فساد مکوئ پس مکه کې ورستو دې جوړېدو د زمکینا هر یو شی جوړول نه ورستو ورانول دا د الله حکم نه چې نه بکوي الا دا چې هغه نه خ جوړوي شي کاغه نه خ جوړوي شي نو به خیر دی ورانه کو لکه جمعه ته مونږ دا ورانه ودی د پاره نه خ جوړو نو خیر دی خو کله خجوړول موږ سره تنظیم نشته او د بد ورانه د کمزور ورانه نو دی الله حکم نه کړم دا رنګ پس ما کې هر یو شی او یو ډیر عجیب نقطه درته وخایم تاسو بل خوشحال شئ او حیران بشئ چې هر شی جوړه کوشش کوي الله مدد کوي او غسر ترسي تو کور شروع کا جوړوي دا به سر ترسي کچانی می کې پاتې ماته لګو خای هیڅ پیسې بور سره نه هیڅ بنیاد بنئ انجینیر وغیرہ ورته هغه ورکی د باندې خود 2 کروڑ او 1 کروڑ دومره پیسې بلګيږي خو چې کله دې شروع کی پیسې بډوي نه ور سره خو هغه برسي رسي دا به جوړيږي خامخ همدارنګ چې په منځ کې جوړه کوا همدارنګ بل یو شی جوړوا خو جوړه د پاره ته الله تعالی ملګرتیا کوي او چې کله دې شی ورانه ولو کوشش کوي دا هر یو صورت وی د ورانه ولو الله باغی کې امداد نه کوي الله باغی کې امداد نه کوي او دا مزل لند چا چې په دنیا کې په علاقو کې په وطنونو کې د فساد کوشش کړي اثر ته نه رسیدلی او چا چې د اسلام کوشش هغه اثر ته رسیدلی او دا د منافقینو کردار دی چې کله دوی ته وایي لا تفسدوا فساد مکوئ فی الارض بزمکه کې ټول نه لوی فساد د الله سره شرک کول دي دغه چې انسان الله سره تعلق ته او ته په منځ کې بل سره راولي زموږ د الله تعلق دی په منځ کې پلانې صاحب پلانې بابا پلانې راولي نه فساد شو همدا رنګ ټول وغیرہ قالو دی بیاوی جواب کی انما بشک خبر دا بل نه دا نحنو مونږ چیو انما د دوټ کړي ان یقینا ما معنا نه ده دا د کلمه د حصر وای یعنی کم شی باندې چې الله تاکید ورکړي چې عمدا سیدا بل نه ده انما بشک خبر دا بل نه ده نحنو مونږ چیو مصلحون اصلاح کوونکیو تو امریکای نه پښتنو کې افغانستان ته ول راغلي او موږ اصلاح کوو موږ اصلاح راغلي دلته فسادیان جمع شي دا ختمو او وطن جوړو روس راغله هغه هم دا خبره کوله هغه هم دا خبره چې موږ اصلاح کوو همدارنګ یو خدای یو بچي یو سړی به راشي ته د شیطانی کوي چې تور دی ولې کوي دا وایي خوستا خرخوایم زه د خیر په بنیاد باندې خبره کوم وغیرہ وغیرہ او کوي ورانه فساد په بنیاد باندې کار وکړي او ځان ته جوړون کوي وایي چې زه جوړه کوم الا خبردار انهم دوی چې دي هم المفسدون هم دوی فسادیان دي هم دوی فساد کوونکي دي ولكن او لیکن لا يشعرون دی پوهیږي دی خبر ندی دی د خپل انجام نوم ندی خبر د دې د غنم ندی خبر نقصان هم ندی خبر واذا او هر کلا قیل چې او الیشی لهم دویتا امنو ایمان راوړی بما کمال کڅنګا امنو ایمان راوړی کمال کڅنګا امن الناس ایمان راوړی د نور خلقو مؤمنانو قالو دی بیاوی انو امنو آیمږ ایمان راوړو کمال کڅنګا امن ایمان راوړی دی السفهاء صفی کمکل بیوقوف مسلمان ته بیوقوف وای کور پر خود هجرت کوي jihad کوي تبلیغ کوي قران وای کاروبار نه کوي
دې د کمک وای دا کمک کړل دا دنیا کې وخت نشي تیرولای زه خيار ما چې دنیا می جوړ کړه او دا چې دا الله په کار کې لګي دا به کوفته دا وایي معاشره نه وتل نه دی وای دا خو کمک کړل دي نو الله تعالی سورۃ هود کې فرمایي سورۃ هود کې هغه تشریح ده بهترینا آیت نمبر 27 وشتم کې وما نراک او موږ نه ګورو تا دا د يهود هغه واقع کې الله تعالی فرمایي اتبعك الا الذين موږ نه ګورو ستا چې څوک پیروي کوي دستا مگر هغه کسان هم چې هغه ارازلنا زمونږ کې رزيل خلق دي بعد یا رأي هغه د راینا ورجدلی دي یعنی تاسو را چې کوم مسلمانان دي دا باندې چې ایمان راوړل دي دا زمونږ په معاشره کې هغه کمکل خلق دي هغه باندې بدايه اعتراض کو او هم دغه اعتراض به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کو وای تاسو را خو بلال دي او تاسو را خو عمار دي او تاسو را خو عبد الله ابن مکتوم دي وغیرہ وغیرہ دا کمزوري خلق دي ځان ته خيار وای چې موږ داسې سنجیده یو داسې خيار دنیا هم جوړ کړل دا ګوره دا دې خيار وای حالان کې دا ټول د څه لپاره کوي مستقبل لپاره سبا ورځ لپاره کوي کنه دا موږ چې بچو به تعلیم کوو یا وغیرہ سبا نو سبا ورځ خدای آخرت ته سبا ورځ خو سبا نه ده کنه سبا ختميږي سبا ولا آخرت ته ویل دي نو یو سړی آخرت جوړي یو سړی دا غنن جوړي نو دا ډېر خيار دی ډېر خيار دی اړو خيار نو خيار په حقیقت کې دا ده وخيار مؤمن ده مو دی او دی ته کمکل وای ولكن او لیکن لا يعلمون دوی نه پوهیږي الا خبردار انهم بشک دوی چي دي هم السفهاء او هم دوی کمکل دي ولكن او لیکن لا يعلمون دوی نه پوهیږي الله ورته جواب ورکړي دوی کمکل دي واذا او هر کلا لقل الذين لقوا لقاء ملاقات ولیکيږي ملاویدل وتا چا سره چې مخامخ شي هر کله چې دی ملاقات کوي ملاو شي الذين اغو کسانو سره امنو چې مؤمنان دي ایمان راوړل دي قالو دی بیاوي آمنا مونږ ایمان راوړل دي و اذا او هر کله خلا بلتون دی ویل کیږي لري والدا کله چې دوی بیل شي ځان تشي الا شیاطینهم اخبلوا شیطانانو سره مشرانو سره مراد نشرداران لیډران د دې په دې منافقت کې مشران هغه ته اشاره ده قالو دی بیاوی ان بشک مونږه معکم تاسو سره یو انما بشک خبر ادا د بل نه ده نحنو مونږ یو مستهزئون ټوکی کون کیو د هغه مسلمانانو پورې استهزاء مسخره کول ټوکی کول چا پورې ملنډه وهل د چا تحقیر کول موږ مسلمانانو پورې غپ لګاو او د دې مثال په انتخاباتو کې ډېر خلګي چې کله انتخاباتو کې یو راشي وټونو وختون کې دا ټول خلک ورته ولاړ چې مرته وي ناری مو جنډیم لګي ابل چې راشي به د کلی وته تاسو غي سره وي نه مړم غي باسي غپ لګاو او زمونږ په دې پاکستان قوم کې دا منافقت دومره نه نوته ده چې د اوټ وختون کې دا منافق ده او د اوټ ورکون کې دا منافق ارچا ته وي تا دا اوټ درکو ارچا ته مخه مخوي او غي مرته وي دا تاسو سره به داسې کو او ځل کې دا وي واري منبر شم ته به او ګوري او ان شاء الله ګوري بمنا ومنه غسکی نو دا دومره منافقتونه زیات شو چې ټوله د موږ د معاشره او د نظام په دې منافقت باندې او حالان کې دا الله تعالی ډېر زیات بدی شي اړه بدترین عمل د الله دې موږ تاسو دینه بچ کی بیا الله فرمایي الله چې دې یستهزئ د ټوکو بدل باور کی یستهزئ معنا یعنی الله دې پوری ټوکی کوي یعنی د ټوکو غلا نه کوي دې د ټوکو بدل ور کوي دا یو خبر لک متوجي شي لګ واوري تاسو قران کریم نه ما طرف ته وګورئ دا خبره زين کې کینه وای دا ماته اول پکاروا خبرل نو زين تراغله چې هیڅ یو شبا دا د قران کریم د معنی حق نه ادا کوي دا یاد ساتئ دا زه تاسو الفاظ معنی کوما یا دا دومره تفسیرونه تاسو وګورئ دلته مخامخ پراته دي یا نور سلسل جلدو کې یو تفسیر ده دا غي باوجود د قران کریم د لفظ معنی حق نشي ادا کوله دا په عربي کې ادا کیږي د حق هغه کې ادا کیږي دا خواري د سره ځان په یو بهانه د ځان لپاره یا یو بنیاد کې جوړ شي نو اوس به پښتنه کې دا څنګه کیږي نو اسانه طریقې د تخیم الله گواه زما ذاتی تجربه ده اگر غډیره نشته موږ دومره نکار نه یو نه دومره خواله راکښتا د دې مثال دا سره تاسو ټولو ځوانیم تیر کړی دا ځوانان په خپوي لکه تاسو مثلا کرکټ کوي یا فوتبال کوي یا یو بل یو لوبه کوي دا تاسو کتاب کې زده کړل کتاب کې مزده کړل چې دی یو لس کلاړیان وي او یو بالر وي او یو بیټسمن وي او یو دا دا قسطه مکړو خو او فرفر کې ویلې شي دا مقابله کې یو بل الګ ته هغه دا کتاب نه دی ویلې خو هغه د کرکټ په میدان کې کړی او خبر دی عملی